بل ملک کې یو مالداره سړي ته پته ولګي او هغه په دې غوا پسې راشي. ویل کېږي چې په یو کلي کې د خان نوم باندې یو کس وي. د خان یو ښځه او یو زوی هم وي چې د زوی نوم یې حمزه وي. خان ځان له یو غوا ساتلی وي. خان خپله غوا ډېره زیاته خوښوي او هر ټایم یې بهر ته بوځي. د دې غوا نه شوده ولوشه چې بیا یې بهر ته بوځمه. ښه لږ صبر وکړه زه به یې دې اوس ولوشم. خان ښځه د غوا نه شوده ولوشي او بیا خان غوا بهر ته بوځي. خان د خپلې غوا سره ډېره زیاته مینه کوي او ډېره ښکلې ساتلې وي. یا دغه شان ډېر وخت وشي د خان زوی حمزه بیمار شي. ارې بیګم دا حمزه خو بیمار دی او اوس خو ما سره پیسې نشته، زه چې دې ډاکټر له بوځمه نو اوس به زه څه کومه؟ بس اوس خو دغه یو غوا ده چې دغه خرڅه کې نو پیسې به وشي، نور هېڅ لار خو زمونږ نشته. خان خپل زوی حمزه ډاکټر له بوځي او ډاکټر خواله یې ورسوي. ارې ډاکټر صاحبو زما دا زوی خو د کله نه بیمار دی او خوراک هم نه کوي او ډېر زیات دړ یې دی په خېټه باندې، نو دا څه وجه ده؟ بس دغه اپریشن خو ډېر زیات ګران دی، کو ته یې ورله اوس کوي او کو نه کوي. ښه بس صحیح ده اپریشن ورله وکې، خو په 100 روپۍ باندې به تاسو ماله اپریشن وکې، زما سره خو دومره زیاتې پیسې هم نشته. دا پیسې کو د هر ځای نه وي خو ته به یې را پیدا کوې، ځکه ستا د زوی اپریشن دی، کو دا دې ورله ونه کو نو بیا به دې مړ کېږي. ورېږه ډاکټر صاحب زما دا زوی به دلته یي، زه په کور کې تپوس کومه، موږ سره خو پیسې نشته. خان بیا خپل کور ته لاړ شي او خپلې ښځې ته وایي حمزه خو ډېر زیات بیمار دی، هغه خو داسې نه صحیح کېږي او ډاکټر صاحب وي تاسو به 2 لکه روپۍ راوړئ نو هله به یې ورله زه اپریشن کوم. دې خبرو سره د خان ښځه ډېره زیاته خفه شي او خان ته وایي ارې خانه ولې حمزه د مرګ په حالات کې دی چې هغه دومره زیاتې پیسې غواړي؟ نه ته مه خفه کېږه، هغه دونه زیاتې پیسې ځکه غواړي چې اپریشن ډېر زیات ګران دی. نو زه تا نه اوس دا تپوس کومه چې دا پیسې به اوس مونږ د کوم ځای نه راوړو؟ بس مونږ کره خو هېڅ پیسې نشته، خو دغه یوه غوا ده او دا په چا باندې خرڅه که، نو بیا په دغې پیسو باندې حمزه له اپریشن وکړه. ارې بیګم هغه خو دغه یوه غوا ده، تاسو داسې بل څوک نه دي معلوم چې ماله قرض پیسې راکړي. کو دا غوا ما خرڅه کړه نو دا خو به زما ټول کاروبار بیا ودرېږي، زه خو دا نشم خرڅوي، زه اول د چا سره پیسې ګورمه، کو چېرته یې راکړئ. بس ته ورشه ستا هغه سلطان نوم باندې ملګری دی او د هغه نه پیسې راواخله. ښه صحیح ده زه د سلطان خواله ورځم، کو چېرته یې راله راکړئ نو ښه به وي. خان بیا د سلطان خواله روان شي او د سلطان خواله ورسي چې هغه ته وایي ارې سلطانه زما هغه حمزه زوی خو ډېر زیات خراب دی او هغه په هسپتال کې پروت دی او هغه دپاره پیسې پکار دي چې موږ یې ورله اپریشن وکړو، زه وایم چې تا ماله قرض پیسې راکړې نو بیا به یې درله درکمه. سلطان بیا دا سوچ وکړي چې زه به یې د هغه غوا واخلم او زه به ورله پیسې ورکم، ځکه د دغه غوا خو زما ډېره زیاته خوښه ده او هغه خو ډېر زیات شوده کوي. ما سره 1 روپۍ هم نشته، ورشه چېرته بل چا سره وګوره، دلته خو نور هېڅوک نشته، ته ماله د چا سره وګوره که نه، زه خو دلته ډېر زیات څوک نه پېژنمه، زه به درله هغه پیسې څنګه وګورم، خو ماله یو کس پیسې راکړی وي 2 لکه روپۍ چې ماله یو غوا واخله، نو زه به یې هغه پیسې تاله درکم او ته به په ما باندې هغه غوا را خرڅه کړې. صحیح ده ته ماله پیسې راکړه، زه به یې تاله هغه غوا درکم. سلطان بیا خان خپل کور ته بوځي او هلته کې ورله ډېرې زیاتې پیسې ورکړي. بیا د خان سره را روان وي چې زه به یې اوس ځان له هغه غوا راولم. سلطانه ته دلته بار ودرېږه او زه تا له هغه غوا راوباسمه. خان بیا خپل کور ته لاړ شي او خپلې ښځې ته وایي
اره بیګم ما خو هغه غوا چاله ورکړه او دا پیسې مې ترې راواغستې چې حمزه ټیک شي نو کیدای شي چې بیا یې راله راکړي او پیسې به هم ورله ورکو. ها بس صحیح ده دغه غوا هغه له ورکه او موږ به یې په دې پیسو باندې حمزه له علاج وکړو. خان هغه غوا سلطان لا ورکي او سلطان خپل کور ته روان شي. سلطان بیا خپل کور ته ورسي او خپلې ښځې ته وایي بیګم دا غوا خو ډېر زیات شوده کوي دې ته ډېر زیات خوراک ورکوه دا به بیا ډېر زیات شوده کوي او موږ به ډېر زیات مالداره شو. دا مې د هغه خان نه واغسته ځکه د هغه زوی ډېر زیات بیمار و او پیسې مې ورله ورکړې. هغه ته د پیسو ضرورت و. زه به یې د دې ډېر خیال ساتم. خان بیا د ډاکټر خواله ورسي او ډاکټر لا هغه پیسې ورکي. اره ډاکټر صاحب دا پیسې خو ما راوړې خو زه اوس دا تپوس کوم چې زما زوی ښه شوی دی او که نه؟ او ستا زوی خو ډېر زیات ښکلی ښه شوی دی او هغه خو د کټ نه هم راپاڅېدلی دی. خان ډېر زیات خوشحاله شي او د خپل زوی خواله ورشي. اره بچې ته خو اوس ټیک شوي یې که نه؟ تا ته خو نور څه تکلیف نشته؟ نه پاپا ما ته د هېڅ تکلیف نشته زه ډېر زیات ښه شوی یم. خان بیا د ډاکټر خواله ورشي او ډاکټر ته وایي ډاکټر صاحب اوس چې حمزه صحیح شو نو موږ به یې اوس خپل کور ته لاړ شو. تاسو اوس خپل کور ته تللی شئ ستاسو زوی ډېر زیات ښکلی ښه شوی دی. خان بیا په ګاډي کې خپل زوی حمزه خپل کور ته راولي. خان بیا خپل کور ته راشي او خپل زوی یې په کټ کې سملوي. زه خو ډاکټر خواله ورسېدم او هغه ته مې وی چې زما زوی ښه شوی دی نو هغه بلکل ښه شوی دی او هغه پیسې مې ورله ورکړې او حمزه مې راوستو. ښه بس شکر دی چې حمزه صحیح شو. نو بیا هغه غوا شوده نه کوي او سلطان ورته ډېر زیات غوسه وي. اره بیګمو دا غوا خو هسې هم شوده نه کوي دې له هېڅ خوراک مه ورکوه دې ته یو هفته خوراک مه ورکوه دا به بیا په خپله باندې شوده شروع کړي. ها صحیح ده دا هسې د نورو غواګانو هغه ګیا هم ختموي او هسې ځای هم نیولی دی. سلطان بیا خپله بله غوا بهر ته بوځي او ځکه چې هغه شوده کوي غوا په کور کې ولاړه وي او د ډېرو ورځو نه ورله خوراک نه ورکوي. یو هفته وشي او هغه غوا لا خوراک ورنه کي هغه غوا ډېره زیاته خرابه شي او ډېره زیاته وږې وي. دا غوا زه اوس بار ته بوځمه چې خرڅه یې کمه هسې زه یې هم نیولې دي. سلطان بیا هغه غوا بهر ته بوځي خو هلته کې خلکو ته وایي چې زما نه دا غوا واخلې. بیا خان ته پته ولګي چې سلطان زما هغه غوا خرڅوي نو خان ډارکي د خپل کور نه پیسې راواخلي او په سلطان پسې راشي. اره سلطانه تا خو هسې هم دا غوا خرڅ لپاره راوستې ده خو ماله یې واپس راکړه او دا پیسې واخله. صحیح ده واخله که نه دا خپله غوا ما خو ستا نه منې کړې نه ده. او یو دا خبره هم واوره دا چې ما تا نه راوستې ده شوده یې نه دي کړې زه دې ته ډېر زیات غوسه یم دا زما د مخې نه ډېره زیاته زر لرکوه. بس کو هر څه دي زما غوا ده او ماله دې واپس راکړه بس ته نورې خبرې پرېږده او غلی شه. خان بیا خپله غوا خپل کور ته راولي او خپلې ښځې ته بیا وایي اره بیګمو ما دا غوا راوسته دا مې د هغه نه واپس واغسته او پیسې مې ورله ورکړې. ښه دا خو زمونږ غوا وه زه خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا غوا ته راوسته. بیا ډېر وخت وشي او د خان غوا شوده نه کوي. اره خانه دا غوا خو چې مونږ هغې له ورکوله نو شوده یې کول او اوس خو دا نه کوي. بس ته د شودو خبرې پرېږده او زه به یې دا غوا ډېره زیاته ښکلې او بهر ته بوځم او ځنګل ته به یې هم بوځم چې دا ډېره زیاته خوشحاله وي نو دا به په خپله باندې بیا شوده شروع کړي. یا خان د خپلې غوا سره ډېره زیاته مینه کوي او خپله غوا په ټیم باندې بهر ته بوځي او هلته یې ګرځوي. خان غوا ډېره زیاته خوشحاله وي او بیا هم هغه شوده نه کوي. اره خانه دې غوا خو اوسه پورې شوده شروع نه کړل. اره بس ته د شودو خبرې پرېږده او د خپل غوا ډېر زیات خیال کوه. یو ورځ بیا دوی په خپل کمره کې په کټونو کې اوده شي. کله ټوله شپه تېره شي او دوی په سبا باندې راپاڅي.
د هغه غوا خپې ډېرې زیاتې اوږدې شوې وي او هغې ډېره زیاته سونا کړې وي. بیا په ټول کلي کې دغه خبره خوره شي او سلطان هم ډېر زیات خفه وي چې ما دله دا غوا ولې ورکړه او د دې غوا ډېر زیات خیال ما نه کوو ځکه دې شودا نه کول. په بل ملک کې یو مالداره سړي ته پته ولګي او هغه په دې غوا پسې راشي. ارې خانه دا غوا ماله راکه، دا زما ډېره زیاته خوښه ده، کو ته هر څو روپۍ وایې زه یې درله درکومه. غوا خو څه نه خرڅوم خو دې یو بچی دی هغه به درله درکم، هغه خو ته دې په شان دی. خان بیا په 1 کروڑ روپۍ باندې هغه یو بچی خرڅ کي او خان ډېر زیات مالداره شي او هغه یو غوا خو ورته پاتې وي. خان بیا ځان له ډېر زیات ښکلی کور واخلي. هغه سونه کوي او خپې هم ډېرې زیاتې غټې شوې وي. د دې ویډیو نه موږ ته دا سبق میلاویږي کو ځناور وي او کو هر څه وي نو تاسو پرې ډېر زیات رحم کوئ، هغوی سره بېرحمي مه کوئ. هغوی سره بېرحمي مه کوئ.